السلام علیکم، زه یم ریاض همکار او نن تاسو ته په یوه نوې ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو چې د خپل فیسبوک ملګرو په اړه دا معلومات لاسته راوړو چې هغوی کومو پیجونو ته لایک ورکړی دی او په کومو ګروپونو کې جوین شوي دي. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ. همکار سکلز یوټیوب چینل، زه یم ریاض همکار. راځئ چې شروع کړو. نو د دې سیټینګ لپاره به تاسې راشئ لومړی خپل پلی سټور ته، او له پلی سټور څخه به تاسې یو کوچنی اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دې اپلیکیشن نوم دی مونوکی ټال کټ. دا اپلیکیشن به تاسې سرچ کړئ او دغه اپلیکیشن به تاسو ته راشي. دا اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ کړی دی، نو دا به تاسې اوپن کړئ. نو دا دغه اپلیکیشن ما ته غلا شو. که د دې اپلیکیشن په اوپن کولو کې له تاسو څخه کومه اجازه غوښته، هغه اجازه تاسو ورکړئ او له تاسو به دا ډول صفحه راخلاص شي. نو ښکته تاسو ته دغه شنه بټن ښکاري لاګین ویت فیسبوک، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او دا به تاسې پورته دغه سکیپ تاسو ته ښکاري، په همدې باندې به تاسې کلیک کړئ او لږ شی به انتظار به وکړئ. په دې کې به تاسو ته یو بل ډول صفحه راخلاص شي. دغه د ماته راخلاص شوه. په دې ځای کې به تاسې د خپل فیسبوک اکاونټ نمبر او پاسورډ انټر کړئ او خپل فیسبوک مو په دې اپلیکیشن کې راخلاص کړئ. نو لکه څه رقم چې تاسو ته ښکاري چې دلته ما خپل د فیسبوک اکاونټ ایمیل او پاسورډ انټر کړی. زه په شنه بټن لاګین باندې کلیک کوم او دا فیسبوک اکاونټ به اوس موږ ته راخلاص شي. نو دا د موږ ته دا ډول صفحه راخلاص شوه. نو پورته تاسو ته دغه ښکاري. تر اوسه موږ ته نه دی راخلاص شوی. لږ شی به انتظار به وکړئ تر څو په دې اپلیکیشن کې زموږ اکاونټ راخلاص شي. نو دا د زموږ فیسبوک اکاونټ راخلاص شو. نو اوس به تاسو ښکته راشئ او په دې ځای کې به تاسو په اکاونټ انالیټکس باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ نو دلته تاسو ته دغه دوهم اپشن ښکاري ګروپ، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او دلته تاسو ته وایي چې تاسې یو ملګری انتخاب کړئ. نو تاسې به دلته هم خپل ملګري انتخابولی شئ. په دې ځای کې تاسو ټول خپل ملګري کتلی شئ او پورته تاسې په اسانۍ سره سرچ کولی هم شئ. نو زه به فلحال یو اکاونټ به سرچ کړم. نو دغه ملګری زه سرچ کوم. دا ما کله چې مو خپل ملګري انتخاب کړئ نو ښکته تاسو ته دغه سټارټ سکرین ښکاري، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ. نو دا تاسو ته ښکاري چې دا یوازې یو ګروپ ته جوین شوی دی. دغه ګروپ ته دا زما ګروپ ته جوین شوی دی. او اوس زه تاسو ته درښایم چې دا اکاونټ کومو پیجونو ته لایک ورکړی دی. نو زه به ګوره په دې اخر کې دغه سکین لایک اټ پیج تاسو ته ښکاري، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو خپل ملګري انتخاب کړئ. کله چې مو ملګري انتخاب کړئ نو ښکته تاسو ته دغه سټارټ سکین ښکاري، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به اوس دا معلومات درکړي چې د دغو پیجونو ته لایک ورکړی دی او د دغه پیجونو نشرات ګوري. نو دا تاسو ته ښکاري چې دې نفر دغه پیجونو ته لایک ورکړی دی او د دې ګروپونو د دې پیجونو معلومات ګوري. نو په ډېرې اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې د خپل فیسبوک ملګرو په اړه داسې معلومات لاسته راوړئ چې دی په کومو ګروپونو کې جوین شوی دی او کومو پیجونو ته یې لایک ورکړی دی. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. میلاویږو په داسې نورو ښکلي ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.